د طالب علمان دپاره خوشخبري د علي امین ګنډاپور یو بل اعلان کړی د ملګرو د ماشومانو دپاره څوک چې په پرایمري کې سبق وایي نو هغه دپاره یو ډېره غټه خوشخبري ده. ملګرو ټول سره دا ویډیو وګورئ چې علي امین ګنډاپور یو څه اعلان کړی دی که نه چې بیا ټوله پښتانه سړي خوشحاله کړي دي. راځئ ملګرو تاسو ته پته ده که نه چې په پرایمري کې چې کومه طالب علمان سبق وایي که نه نو هغوی ته ډېر زیات واړه ماشومان هغوی ډېر زیات ویې کېږي. نو علي امین ګنډاپور یو فیصله وکړله که نه چې کله دا ماشومانان چې دي نو دې دپاره موږ یو پروګرام دی چې د هغه اعلان وکړو. د هغه پروګرام له یو نوم کېښودو کانا پروګرام. طلبه کانا پروګرام چې کومه دی نو هغه ته په پرایمري هغه وړو ته میلاویږي چې کوم واړه په پرایمري کې سبق وایي او ماشومانان یې لکه میډل دپاره نشته دی، دا صرف د پرایمري دپاره دی. سوچ وکړئ نو ماشومانان د پرایمري کې چې کومه وي نو ډېر زیات وږي کېږي او ډېر زیات د سکول نه څه زړه اوړي ځکه چې د وږي کېدو د وجې نه، او بل دا چې ماشومانان یې نو خامخا زړه یې اوړي چې کله ورته د دې پروګرام په باره کې وویلی شي نو ماشومانانو به سکول ته زړه هم کېږي. ملګرو دې لپاره تقریبا 50 کروڑ روپۍ مختص کړي د خیبر پښتونخوا کوم حکومت چې دی صوبایي حکومت چې دی نو هغه به څه کوي دا روپۍ ورکوي صرف د ماشومانانو دپاره. د پاکستان چې څومره د خیبر پښتونخوا چې څومره پرایمري سکولونه دي د هغه دپاره به 50 کروڑ روپۍ ورکوي. ملګرو ټولو کسانو ډېر خوښ شو دا پروګرام او چې دا ډېر صحیح کار وشو چې کله ماسپښین شي که نه ماشومان ډېر وږي نو د یو ټیم خوراک به ورله څه ورکوي دې حکومت د طرف به ورله ورکړی کېږي دوی به خوراک کوي. ملګرو چې کله ماسپښین ټیم شي که نه کله چې جمع شي ناوخته چوټي شي نو ماشومانان ډېر زیات وږي کېږي. د هغه د وجې نه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی څه وکړو دا اعلان وکړو او 50 کروڑ روپۍ ورله ایستلې دي. اوس به چې ماشومانان ځي نو هغه ته ماسپښین روټۍ میلاویږي د هغه نه پس به بیا کور ته راځي او ډېره ښه خبره ځکه چې ماشومانو به شوق هم سکول ته پیدا شي، د ماشومانو به زړه هم خوشحاله وي سکول سره. د ماشومانو دپاره ډېره زیاته غټه خوشخبري ده او چې څومره کسان یې زما دا ویډیو ګورئ نو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او ضرور دا ویډیو شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ علي امین ګنډاپور دپاره ځکه چې الله موږ له یو داسې وزیر اعلی راکړی دی چې موږ له داسې اعلانونه کوي یو غیرتي لیډر دی ځکه چې د عمران خان په وجه باندې څه کېږي موږ ته اوس څه کېږي دا سیله میلاویږي ځکه چې خیبر پښتونخوا باندې مخکې لالاګان راغلي دي. که تاسو سوچ وکړئ نو دې پیرله چې وزیر اعلی راغلی دی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور نو هغه د خیبر پښتونخوا دپاره ډېر ښایسته اعلانونه وکړل او ډېر ښایسته سیسټم یې روان کړی دی. انشاءالله نور اعلانونه به هم کېږي. د نورو ویډیوګانو دپاره چینل ورسره سبسکرایب کړئ او زما ویډیو هم خوښه شوي ضرور